صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته أو كما قال. کتاب رياض الصالحين یوسلو 93 نمبر باب شروع. باب مبارد دی کې چې فردي منځونو باندې اهتمام کول او داغه ساتنه کول. په دې باب کې 8 نمبر حدیث ته ابو هريره دغه روایت ته داوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. یقینا اول چې ورځ په قیامت باندې یو بنده سره حساب کېدلی شي داغه په عملونو بارکه نو دا د بنده مونږ دی. اول بده هر یو بنده سره داغه د مون حساب دا بکېدلی شي. نو بیا د الله پیغمبر فرمایي فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. او کچرته دی بنده د موږ ټیکر او وته په خپل ژوند او ژوندۍ کې د مانځو اهتمام کړو نو یقینا دا سړی کامیاب شو نجات مندکو. بالکل د هر قسم غم او درد او عذاب نه الله تعالی دا بنده بالکل وساته او کامیاب شي. الله دې موږ تاسو کامیاب کړي. وان فسدت فقد خاب وخسر. او کچرتا د دې بنده دا مونږ خراب راوته په مانځ کې نقصان راوته نو فقد خاب وخسر. یقینا دا بنده نامراد شو او یقینا دا بنده ډېر غټ تاواني شو. آینده جون او آینده حساب او کتاب او مخه ته کوم حالات روان دي هغه به هغه تاواني. فإن انتقص من فريضته شيء. بيد الله مهرباني ته وګوره د الله پیغمبر فرمایي ک چرته دی بندا په فرضي مانځ کې کوم نقصان راوته یعنی د ژوند او ژوندۍ حساب وشو او فرضي مونږ کې دغه شانته نقصان راوته او دا بنده پاره کې نقصانی شو. قال الرب عز وجل الله عز وجل بوي انظروا هل لعبد من تطوع. تاسو وګورئ چې زماره دی بنده سنفلی عمل او نفلی مشتک نشتا فيكمل منها من تقص من الفريضه. نو پورا دکړی شي دغه نفلی مننا دغه بنده چې کوم نقصان په فرضي کې شوی دی دې بنده چې فرضي مون کې کوم نقصان کړی دی نو د دې نوافل وګورئ د دې تهجد وګورئ د دې تحیت المسجد وګورئ د دې صلات الضحى وګورئ د تاق منځونه وګورئ. کچرته نفلی منځونه کم کړی وي اگر واقع دي فرضي په ځای باندې ولولګو چې هغه پوره شي. ثم تكون سائر اعماله على هذا. بيد الله پیغمبر فرمایي به بدغه شان ته ټول عملونه دی بنده په دغه طریقه باندې به حساب کتاب دې سره کېدلی شي. روزي بمدا شي چې فردي روزي کې نقصان ناوځي نوافل نفلي روزي هغه نیولي نو هغه نفلي روزي براخستل کېږي او دی هغه په فردي په ځای کې با کې خود نه کېږي. رب العالمین دا غرض چې بنده هغه ور د جهنم ته لاړ نشي او بنده زما په قهر او په عذابونو باندې گرفتار نشي. نو په دې حدیث کې اوله فائدہ دا ده چې دغه شان ته عظمت د مون ذکر شو چې په ټولو عبادتونو کې ګوره مون دا ډېر بهترین عبادت دی. کم بنده چې د دې لحاظ ساتي نو دا بنده واقعا مؤمن دی او په رښتینی باندې دا ایماندار انسان دی. او کم بنده چې په مانځ کې نقصان کوي نو دغه شان ته دا بنده دا رب العالمین دغه شان ته هغه په خپل عذابونو کې دنیا کې هم او په آخرت کې هم ګیری. دویمه فائدہ به کې دا چې رب العالمین مهرباني ته وګوره چې مؤمنانو باندې څومره مهربان دي چې الله تعالی دغه شان ته د فرضي حساب ته وسره وکي او هغه کې نقصان ناوځي एकदम دا بنده نه نسی بلکې الله تعالی د دې بنده د فرایض او هغه په نوافل باندې ډکې. نو درېمه فائدہ دا چې الله پیغمبر موږ تاسو ترغیب راکړي چې مؤمنانو مسلمانانو د فرضي اعمالو د منځونو عبادتونو سره سره ترکیز او تیزی کوي تاسو په نوافل باندې. ځکه دا نفلي اعمال دا بستاره لګيږي د فرضي په ځای کې به لګيږي. الله تعالی به دا منځونه دا نوافل فرضي رو دا نفلي روزي دا بر اخلي الله تعالی استاد په فرضي ځای کې به اګدي. دا څومره خيستا رب زمونږ استاد څومره مهربان دي. مؤمنانو مسلمانانو دا شانته په دې سره دا باب د منځونو دا ختميږي. دا
شان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او انس بن مالک وی چې اخیری وصیت کله چې د الله پیغمبر وفات کېدو امت ته دا وصیت کو الصلاه ازما امته د منځ اهتمام وکړي د منځ ساتنه وکړي مونږ نه فوت نشو ورا مونږ تبانه کې مونږ ځای نه کې الصلاه د الله پیغمبر اخیری وصیت دا کړی دی مونږ راټینګ کړي د مونږ ساتنه وکړي وما ملکت ايمانکم او هغه د تاسو خلاص المالکان دي کم دغه شان د غلامان ستاسو د اسلام دي کم زنانه ستاسو د اسلام دي کم حیوانات ستاسو د اسلام دي کم مالونه ستاسو د اسلام دي دغه حفاظت وکړي دغه به دغه شان د حقوق له حق تاسو وساتئ دا د الله د پیغمبر اخیری وصیت دی عمر بن خطاب دغه شان ته هغه چې کله وفات کېدو هغه دا خبره صحابه کرام په منځ کې وکړه عبد الله بن عباس روایت دی هغه دا ویل چې انه لا حظ في الاسلام لمن اضاع الصلاه اے مومنانو مسلمانانو دا هغه سړي په اسلام کې ګوره حصہ نشته چې مونږ ځای کو چې په مونږ کې نقصان دی چې په مونږ کې اهمال نه غفلت دی چې په ژوندۍ او په ژوند کې د مونږ اهتمام نشته دی د دې سړي ګوره په اسلام کې حصہ نشته دی دا سره دی او عظیم ورکړه دغه شانته هغه محروم دی یو اثر کې راځي ثابت بن عامر بن عبد الله بن زبير دا رحمه الله دا وی د دې باره کې دا راځي په دې خپل ځل کې ډیره دعا ودا کوله اللهم اني اسالك الميته الحسنه یا الله د تعالی سوال کوم چې ما ته خیسته مرګ راکا اللهم اني اسالك الميته الحسنه دې په ټول ځل کې ډیره دعا دا کوله یا الله د تعالی غره خیسته مرګ واله ما ته خیسته مرګ راکا نو چا دې ته پوښتنه کو عمل میته الحسنه ودا خیسته مرګ څه ډیر کې او دا خیسته مرګ څه شه دي نو دی ورته ویلا خیسه مردار چې ایت وفانی الله وانا ساجد خیسه مرد الله نه په دې غواړم او دا دی چې په داسې حال کې مان الله روح وباسي او په داسې حال کې الله ما تمر راولي چې د په سجده باندې پروت یم او الله تعالی به مان روح واخلي نو دې وردا دا دعا د لپاره صداقت سره کوله دا یاد ساتئ په جون کې تجربه کې تاسو او دا د الله سره یو راز جوړ کړئ یقین سره یو دعا وکړئ د په صدق باندې وکړئ د په جواب باندې وکړئ او الله د اخلاص نو دا دعا به الله قبلې نو دې سره دا چې کار وشو چې د ماخام د مانځنه مخکې وې دې باندې ذلقدر شروع شو کله چې الله تعالی دې نیټه پوره کړه ذلقدر چې کله پوره شو شروع شو په دې باندې سخت ډیره زیاته والله دې نو تاسو باندې اسانه کی ذلقدر کې رچا چې د فکر ني خدای یو اواز صرف اورل چې ماخام اذان کېدو حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح دا واجب دې وګونو باندې ولګېدو نو دې د خپل کور خلکو ته یاره ما جمعه ته بوځي ما جمعه ته د شابه سره چا وکړه حضرك الله و دغه شانته ګوره ته الله تعالی معذور ګڼلې ته مریضي ته په کډ کې پروتي تا باندې سخت ده تاسو بند من کیږي ته خو مریض ته ولې د مانځه غوونه کې ما جمعه ته بوځي و ګوره دا خبره یاد ساتئ اسمع انا اسمع احي على الصلاه حي على الفلاح ثم لا اجيب دسی ایمان ته ګوره ورا ذلقدر دې په سختو کې راګرځي وځه حي على الصلاه او رما ذ حي على الفلاح او رما او زه به دغه شانته اذان جواب نه ورکوم اذان جواب دار چې لا حول ولا قوه الا بالله دا اذان جواب دار چې حي على الصلاه مانځل راشه حي على الفلاح کامیابی حاصل کو کامیابی دې تراشه جمعه ته راځي او زه به څنګه دغه شانته حي على الصلاه جواب نه ورکوم ودا دغه شانته خلک راولګي د کور خلک او دغه شانته په وګو باندې هغه لاسونه ولکې خودل او دغه شانته په کشلو باندې دغه شانته جمعه ترا وستو ابو جمعه کې بیچاره شو ودره پناسته باندې دغه شانته هغه مونږ کو پناسته باندې مونږ کو نو اخیری رکعت په دوه سجده کې هغه دوه سجده نه مولوی صاحب لاړو په دوه سجده کې دې ساوخته وفات صلی الله علیه رحم په یقین سره دا دعا کول الله ودا سمر را وستو عبد الله بن عباس بارک راضي موږ تاسو مونږ ډېر باندې ګورو عبد الله بن عباس بارک راضي هغه په اخیری عمر کې په دستور باندې لوس ترګي کار ته خود نظر کار ته خود نو ډاکټر ته ویلا وینو داوی کان تو صلی مستلقیا حساب موږ علاج وکړو او ته دا موږ په دې طریقه باندې کې چې کور کې به کې جمعه ته باندې دي او دغه خبره دا سیده رکوع دا باندې کې نه بدا چې په اشاره باندې موږ کې د استاستر وو د تکلیف جوړيږي ته په دغه شاته په دې طریقه باندې موږ کې حاله موږ علاج کو هغه ته ویلا وداسي موږ په کا داسې سترګو روغواله په کار نه دي چې د بګي سجده ونه کما زبګي رکوع ونه کما دغه شاته زما د سترګې لندې خو د زما په جون کې سجده زما په جون کې رکوع زما په جون کې جماعت مونږ دي ډاکټر تاسو ته وسو فرض ورته
ورکو یو څو د خیر ته دا مې ناکام کا صبر سترګې جوړ شي ودا ته ورځ نه غواړم دا سترګې نه غواړم لنډې سترګې مې قبول دي په دې ما تاندې الله تعالی ته په خاور کې لګيږي دا سترګې مې لنډې قبول دي په دې رکوع کوم رب العالمین ته یعنی هغه مؤمنان مسلمانانو ته وردا دغه شاده پند او عبرت ته چې په جماعت کې هغه سستی کې مو تبالي ګوري او دغه شاده مېلمه راغلی دی پلان کې خبره ده او ډنګي خبره ده او دغه شاده چې بار ګوري په بازار کې په کوڅو کې نیغ رواني په چې مانځه درا چې هغه دغه شاده هغه به کله په کرسي باندې ناشتي او هغه کله دغه شاده په یو طریقه باندې موږ داخل کو دا نه یو ان موږ تاسو دا سره مجاهده وکړه کوشش وکړه په ځان باندې دغه شاده ډاکټر پرېز منو خو در رب العالمین پرېز ته موږ تاسو تیار ني الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي دا به عبادت توفیق الله تعالی راکړي چې موږ تاسو رب العالمین په هغه باندې خوشاليږي وصلی الله علی نبینا محمد